بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو، زه اصغر صلاح تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. رسیدلی یو دریمې وحدې ته، الوحدة الثالثه یا الوحدة الثالثة، دریمه وحده، دریم چپټر یا هم دریمه برخه. السکن څو معناګانې لري؟ السکن اوسېدلو ته هم وایي، السکن کور ته هم وایي، خو دلته چې دی موږ د کور اوسېدلو ته السکن وایو. السکن د اوسېدو ځای ته هم ویل کیږي او اوسېدلو ته هم ویل کیږي. راځو العرض یا presentation، الوحدة الثالثة، الدرس الثالث عشر. العرض وړاندیز، پیشکش یا هم presentation. الحوار الأول، نن لومړی حوار لولو. انظر واستمع وأعد، وګوره، واستمع واوره، وأعد او تکرار کړه. لږ به یې غټ کړو چې سم تاسو ته معلوم شي. کوم ځای نه غټېږي؟ دلته چې یو فیصدی نه به یې غټ کړو، 1.5 صحیح دی. لږ به یې کوچنی کړو، 125. ښه، احمد او حسان په خپل منځ کې خبرې کوي. احمد او حسان بحث کوي د اوسېدلو په هکله، څوک چیرته اوسېږي، څوک چیرته نه اوسېږي. لومړی ورته احمد وایي السلام علیکم، حسان وعلیکم السلام. اول زه وایم، بیا وروسته ترجمه کوم. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. أحمد: ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. دا د نن ورځې درس دی. تاسې به هم نوټس کړی وي، ملاحظه کړی به وي چې یو څه نوي اصطلاحات و یو څه نوي کلمات و الفاظ پکې مخې ته راځي. په دې خو به انشاءالله پوهېږئ، ځکه اوله ورځ نه مونږ هر حوار کې، ځکه چې مسلمان سره مخ کېږي، په خبرو کې هم دا ډېره عادي ده چې اول سلام دی بیا کلام دی. نو هر حوار ته چې موږ ځو نو عموما نوی پیل یې هغه په سلام کېږي. احمد ورته وایي أین تسکنو، أین چیرته، تسکنو اوسېږي، تسکنو ته اوسېږي، تسکنو هغه ښځینه مؤنث اوسېږي. موږ به څنګه پوهېږو چې دلته هدف ترې ښځینه دی که هغه دی؟ د جملې د سیاق و سباق نه معلومیږي چې هدف څه دی. أین تسکنو، چیرته اوسېږي. حسن ورته وایي، که موږ وایي ګوره هملته تسکنو دی، لاندې اسکنو، اسکنو زه اوسېږم، تسکنو ته اوسېږي، یسکنو هغه اوسېږي، نسکنو موږ اوسېږو. أین تسکنو، ته چیرته اوسېږي. اسکنو زه اوسېږمه، فی په، حی کلی. حی ژوندي ته هم وایي، خو دلته ژوندي ته نه وایي. څنګه پوهېږو؟ د جملې د سیاق نه پوهېږو موږ. هلته ما ښکاره معلوم دی چې فی حی المطار، لکه عموما دلته چې هوایي میدان چېرته وي، بیا د همغې ځای نه موږ ته د هغه ځای ادرس مشهورېږي. مثلا د هوایي میدان کلي کې. نو حسان ورته وایي اسکنو اوسېږمه، فی په، حی کلی، المطار هوایي میدان. المطار څه ته وایي؟ هوایي میدان ته ویل کېږي. هوایي میدان څنګه وي؟ انشاءالله تاسې خو به یې پېژنئ هم. دا چې دغه ویډیو د دې لپاره چې ماشومان هم ترې استفاده کوی شي، نو بعض اصطلاحات زه ښه معنا کوم چې هغوی هم پوه شي. مطار یا هوایي میدان هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې جهازونه الوزي او کیني، چېرته چې طیارې او جهازونه سفر کوي د کوم میدان نه چې جګېږي. اسکنو فی حی المطار، د هوایي میدان په کلي کې اوسېږمه.
و او اين چیرته تسکنو اوسیږي انت ته و اين تسکنو انت او ته چیرته اوسیږي. احمد د حسن نه پوښتنه وکړه. هغه ورته ویل چې زه خو د هوایي میدان په کلي کې اوسیږم. اوس بیرته ترې پوښتنه کوي او ته چیرته اوسیږي و اين تسکنو انت او ته چیرته اوسیږي. احمد څه ورته وایي اسکنو زه اوسیږم فی په حی کلی الجامعه پوهنتون. یو پوهنځی دی هغې ته کلیه ویل کیږي او بل الجامعه هغه ته پوهنتون ویل کیږي. اسکنو فی حی الجامعه اوسیږم د پوهنتون په کلي کې. یعنی کوم کلی کې چې اوسیږي د پوهنتون په نوم مشهور شوی دی. حسان ورته وایي هل تسکنو فی بیتن آیا ته اوسیږي په کور کې. احمد ورته څه وایي نعم هو اسکنو اوسیږم فی په بیتن کور. نعم اسکنو فی بیتن هو په کور کې اوسیږم. اوس احمد ترې بیرته پوښتنه کوي هل آیا پوښتنه ده که نه آیا تسکنو ته اوسیږي فی په بیتن کور. هل تسکنو فی بیتن آیا ته په کور کې اوسیږي. حسان ورته څه وایي لا نه اسکنو اوسیږم فی په شقتن اپارتمان کې. حسان ورته څه وایي لا اسکنو فی شقتن نه. ورته آیا ته په کور کې اوسیږي. ده نه اسکنو فی شقتن زه په اپارتمان کې اوسیږم. نو شقه څه ته وایي اپارتمان یو کور دی. کور لاندې وي په ځمکه وي حویلۍ لري چتم لري هر څه لري. او بل اپارتمان دی داسې غټ بلډینګ وي تقریبا خوا په خوا وي انګړونه او حویلۍ نه وي معلوم. 2-3 کوټې دې کې وي 2-3 کوټې هلته وي چې سر راوباسي د باندې بل ګاونډی وي هغه سرشا بل ګاونډی وي. په کابل او ننګرهار او جلال آباد دې ټولو ځایونو کې اوس شته دی. غټ سهولت دی. کوم خلک چې پکې اوسیږي نو عموما هغه څوک چې مجبوریتونه لري هلته پکې اوسیږي. عموما چې فامیلونه یې واړه وي یو کور دی او یو اپارتمان دی. شقه ورته په عربي کې ویلی شو. نو احمد ورته وایي هل تسکنو فی بیتن آیا ته په کور کې اوسیږي. حسان ورته وایي لا نه اسکنو فی شقتن زه په اپارتمان کې اوسیږم. احمد ورته وایي ما رقم شقتک ما څه کوم څویم دا ټول د ما دی. ما ځان ته کومه معنا نه ورکوي. کله چې کوم بل لفظ سره یو ځای راشي نو بیا هلته مونږ ترې مفهوم اخیستی شو چې دلته یې معنا څه ده. ما رقمو څه نمبر دی څویم نمبر دی. شقتک ستا د اپارتمان. شقتون اپارتمان. شقتک ستا اپارتمان. شقتی زما اپارتمان. شقته د هغه اپارتمان. شقتها د هغې اپارتمان. نو ما رقمو څویم نمبر دی. شقتک ستا اپارتمان. دا کاف چې په آخر کې ګل ده شقتین دی صرف. و شقتک ستا اپارتمان. دا کاف چې دی دا د کاف الخطاب دی. کله چې مونږ قلم قلمک ستا قلم. قلمی زما قلم. قلمه د هغه قلم. قلمها د هغې قلم. قلمنا زمون قلم. خو ډیر دی انشاءالله زه به همیشه تکراروم ځکه په عربي کې دا ډیر زیات استعمالیږي. همیشه ورته ځکه اشاره کوم چې تاسې پرې ښه پوه شئ. نو دلته زمونږ خبره په هو ها او ای او نه کې نه دی که کې دی. که چې دی دا خطاب لپاره دی چې زه کله بل چا سره تا سره خبرې کوم تا ته اشاره کوم نو آخر کې به کاف استعمالوم. ما رقم شقتک ستا د اپارتمان نمبر څویم دی. حسان څه ورته وایي 5 5. منګه د 1 نه تر 10 پورې فکر کوم اعداد هم زده کړي. 1 2
3 4 5 6 غلط نشم 7 8 9 10 نو 10 چې دی لس. ما رقم بیتک اوس د هغه اپارتمان نمبر چې دی هغه 5 دی. دا چې اوس دا کور کې اوسیږي نو د کور نمبر هم معلوم وي. عموما په بغیر د افغانستان نه دلته هم بعض ځایونو کې معلوم دي. کوڅې نمبر، سړک نمبر، کور نمبر هر څه معلوم وي. نو هغه ترې د اپارتمان پوښتنه وکړه چې څوم نمبر اپارتمان کې اوسیږي. دا اوس ورته وایي ما رقم بیتک، کور نمبر دې څویم دی، نمبر دې څویم دی د کور، یا د کور نمبر دې څه دی. احمد ورته وایي 9 9. نو یو ځل بیا ورته غوږ شئ. دې پرې ډېره تحت لفظي معنا نه کومه، د روانو جملو معنا کوم. أين تسكن؟ چیرته اوسیږي؟ اسکن فی حي المطار، د هوایي میدان په کلي کې اوسیږم. و أين تسكن انت؟ او ته چیرته اوسیږي؟ اسکن فی حي الجامعه، زه د پوهنتون په کلي کې اوسیږم. هل تسكن في بيت؟ آیا ته په کور کې اوسیږي؟ نعم اسكن في بيت، هو په کور کې اوسیږم. هل تسكن في بيت؟ آیا ته په کور کې اوسیږي؟ لا اسكن في شقة، نه زه په اپارتمان کې اوسیږم. ما رقم شقتك؟ ستا د اپارتمان نمبر څه دی؟ حسن 5. ما رقم بیتک؟ 9. نو درنو دوستانو د نن لپاره د عربي ژبې همدومره درس بس دی. 49مه صفحه مو خلاصه کړه. انشاءالله بل درس په سبا ته وایو. سبا ته موږ او تاسې یو بل حوار لرو. نو تر بل درس مو زه اصغر صلاح په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.